السلام علیکم. ساجد شایقم. ګرانو کتونکو، د لیکچررشپ 17 ګریډ د پاره چې کوم ټیسټونه شروع دي نو په هغې کې د اردو، انګلیش وغیره ټیسټونه وشو او په هغې کې اوس د پښتو ټیسټ پاتې دی د لیکچررشپ دپاره. نو د دې نیټه څه وخت هم ټاکلی کیدی شي، ځکه چې دا پکې ورځې وشوې. ډیرو کشرانو امیدوارانو ته پته ده چې د لیکچررشپ دپاره دا ځل د پرچې طریقه د پخوا په نسبت باندې تر ډیره حده بدله ده. لکه اوس مخکې چې به کومه ټیسټ کېده نو د هغې به 100 سوالونو 400 به د هغې نمبرې وي او دا ځل 45 سوالونه دي او 45 د هغې نمبرې دي. نور پیرو کې به داسې کېده چې په دې کې به نیگیټیو مارکینګ کېدل، خو دا وار 45 نمبرې دي نو په دې کې نیگیټیو مارکینګ نشته دی. او په دې 45 نمبرو کې د ټولو 4 زونونو نه د هر یو زون بیا د ټیسټ نه پس ځان له میرټ وي. نو بس 45 نمبرې دي په دې کې چې چا څومره نمبرې واخیستلې بیا به هغې په خپل حساب سره هغه کسان د انټرویو دپاره راغواړي. د پښتو دا ټیسټ چې اوس کوم کېږي نو د دې نه مخکې چې کم شوي دي نو د هغې په رڼا کې مونږ ته دا خبره واضحه شوې ده چې د نور کله په نسبت باندې په دې ټیسټ کې به د تاریخ په نسبت د ګرامر برخه ډیره وي. نو ما دا ضروري وګڼله چې د پرچې د امکاني حالت چې دی نو د هغې لږ غوندې وضاحت وکړم او په دې کې چې کوم ګرامر راځي یا نور پکې داسې څه راځي نو هغې ته د شو پرچو کومې پرچې شوي دي د هغې په رڼا کې او د اردو شو یا انګلیش شو یا بل څه شو نو د هغې په رڼا کې د دې وضاحت وکړم چې د دې امکاني حالت څه کیدی شي او کم څه پکې راتلی شي. نو په دې کې اوله برخه چې ده نو په هغې کې د تاریخ برخه ده. لکه اوس د مثال په توګه باندې داسې سوالونه چې پلانی کتاب چا لیکلی دی یا دا شعر د چا دی، نو دا زیات تر داسې سوالونه. او بیا په ګرامر کې چې کومه زیاته برخه د ګرامر ده نو په دې کې امکاني سوالونه چې دي نو هغه داسې دي چې د مثال په توګه فقرې به ورکړی شوي او دا پوښتنه به شوي چې په دې کې کومه فقره سمه ده نو 4 فقرې به په هغې کې به یوه به ګوري د ګرامر په لحاظ باندې چې کومه یوه صحیح ده، بله دا په دې کې کوم یو متل سم دی. بیا دغسې سنتونه دي چې دا تاسو ته زده وي، لکه اوس سنت تضاد، سنت مراعات النظیر، دغسې سنت تجنیس، نور داسې څومره سنتونه چې دي بلا شي دي نو په هغې کې چې کوم ډېر زیات ضروري دي په کار دي چې هغه خو اول یاد کړی شي. دغسې تحلی چې مونږ وپېژنو، قافیه او علم حروز د دې نه هم پکې سوالونه راځي او دا عروض چې کوم دی نو په دې کې بیا بحرونه دي او دا څو رکني بحر دی. دغسې بیا د دې سره چې مونږه د قصیدې د برخو نه هم خبر یو چې د قصیدې څو برخې دي کمې دي نو که په دې کې مونږ ته یوه هم راشي نو چې هغه بیا پته لګي. لکه اوس فرض که تشبیب د قصیدې 5 برخې دي غټې تشبیب دی، حسن تخلص یا ګریز دا یو نوم دی، دغسې حسن طلب او دعا ده، مده ده. نو چې د دې پته هم لګي او بله خبره دا ده چې په یو شعر به ورکړي او په هغې کې به دا تپوس شوي چې په دې کې کم یو سنت استعمال شوی دی. بیا د تشبیه اقسام دي، قریب تشبیه او بعید تشبیه او دغسې ورپسې نورې. بل چې تاسو ته دا پته لګي چې مجاز مرسل هغه چې تاسو پیژنئ چې کم مثال یې درکړي یا څه په هغې د هغې متعلق چې څه سوالي. بل بدایع کم علم دی
چې دا معلومات وي دغسې کم یو ټکی صحیح دی کم یو غلط دغسې به ټکي ورکړی شوي نو هغه هم چې دا پته لګي چې کم یو صحیح دی کم یو نه دی نو چې دا مونږ پیژنو دا به د ګرامر په لحاظ یا دغسې په نور حساب سره بل د دې خبرې هم پکې امکان دی چې واحد جمع د پښتو دا هم پکې راشي دغسې متضاد الفاظ هم پکې راشي نو اوس به تاسو وایئ چې دا خو چېرته د دویم دریم والا د ماشومانو د دویم دریم څلورم د پنځم د هلکانو د هغې کار دی د واحد جمع یا متضاد الفاظ خو نه داسې ټکي هم شته دی چې هغه غټ غټ کسانی یو تن به ایم ای ته رسېدلي خو هغه ته به د دې پته نه اوس لکه د مثال په توګه که چېرې زه ستاسو نه دا تپوس وکړم چې د ارمان متضاد څه دی یا د منزل د دې متضاد څه دی نو اوس تاسو وګورئ چې په تاسو کې کم کشران دي نو هغې دې دغسې ورپسې نور ډېر ټکي راتلی شي نو چې دا مونږ او تاسو ته معلومي بل چې تلمیح او بل معروف و غیر معروف غزله دغسې مونږ ته شعري سنتونه او هم معلومي او د دې سره سره شعري صنفونه هم معلومي لکه اوس شعري اصناف چې کوم دي ټپه چاربیته غزل نیمکې بدله حمد نعت سیره مثلث فرد ترایل اتڼ نارې الفنامه او دغسې ورپسې نور بلا شي چې دا ټولو نږدې نږدې اویاو ته رسي بله نثري صنفونه چې دا هم معلومات وي تاسو ته لکه اوس افسانه داستان ډرامه او حکایت او دغسې ناول وغیره وغیره او د دې سیزونو د دې صنفونو هغه برخې هم معلومې وي نو دا ضروري خبره ده بل د فرض کا د افسانې برخې چې هم معلومې وي لکه اوس عنوان یا سرخطه آغاز چې کوم ته سټارټ وي پلاټ قصې وحدت تاثر تجسس یعنی سسپنس اختصار نقطه عروج یا کلایمکس چې ورته وي او دغسې د افسانې انجام یعنی اینډ نو چې دا هم بیل بیل پیژندی شي د دې خبرې خیال ساتل پکار دی دا زمونږ د دې نننۍ ویډیو اولنۍ برخه وه چې د پرچې په هکله باندې هغه امکاني خبرې ما تاسو ته وویې چې کوم امکاني سوالونه دي هغه پکې راتلی شي چې د هغې نه تاسو خبر یې نو دا مې درته دا خبرې وکړې او انشاءالله داسې کومه چې د دې ویډیو په دویمه برخه کې بیا زه تاسو ته په دې مختلفو صنفونو یا په دې نورو سیزونو باندې لنډه خبره کوم اوږده اوږده نه لنډه د دې وجې چې څه نه څه هغه ستاسو مخې ته راشي لکه اوس فرض که سنتونه دي او بیا شعري اصناف دي نثري اصناف دي دغسې هغه ضروري سیزونه چې کوم ډېر ضروري زه ګڼم او په ګرامر کې کوم سیزونه ضروري ګڼم نو هغه بیا به په بله ویډیو کې انشاءالله هغه ستاسو مخې ته راوړم